نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، د اسلامی امارت اکابرینو، مسئولینو او د رسنیو مسئولینو، نمائندگانو، حاضرینو، قدرمندو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو، دغه غونډه د یو عنوان په مناسبت ترتیب شوې ده چې هغه د سیاحت، توریزم. په اسلامي اصول او اسلامي نظام کې سیاحت یو ځانګړی حیثیت لري. خو د اسلامي اصولو په اساس د دغه سیاحتونو دپاره یو ځانګړي اصول وضع شوی. نو لہذا قرآن کریم کی هم باروبار اللہ تعالی د سیاحت تذکرہ کوي. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. یو انسان د هغه دې دپاره وځي چې زه سیر او سیاحت وکړم، دې دپاره چې د دغې نه عبرت او پند او نصیحت حاصل کړم. نو د دغه انسان دپاره دوه اجرونه وي. یو هغه اجر ده چې هغه سبب د نصیحت او تدبر ګرځي. دویم هغه ده چې د ده عقیده، د ده نظریه، د ده مفکوره نور هم مضبوطیږي د الله د وحدانیت په باره کې. خو لیکن قدرمندو، د سیاحت دپاره اساسی علت هغه د امن. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. چې امن نوي، د انسان عزت، ابرو، خواندي نوي، نو بیا سیاحت څه معنا نه لري. نو لہذا داخلي زمونږ هیوادوالو دپاره خارجي اشخاصو دپاره یو طلایی زمینه مساعده ده چې هغه د افغانستان هیواد کنج کنج ته ځان ورسوي او بیا زمونږ د هیواد مقدس د جغرافیې نه هم ځان خبر کړي او د سیاحتونو هغه مواضع، هغه صحنه هم بالمشاهده وویني. ځکه لله الحمد اوس امن فضا قائمه ده.
قدرمندو په دې تیرو 20 کالو کې دا 40 کاله به نه یادو، امن نو، عزت نو، حرمت نو، نو سیاحت هم نو، بمونه ورېدې، 2007 کې زه یو ساحه کې وم په خپله، زه دغه B-52 او مختلف دا تیارې راغلې او په هغه ځای باندې بمباري شروع شو. زما قدرمندو زه الله شاهد ګرځوم چې په ضرب یو ساعت کې 80 کسان 80 مسلمانان شهیدان او 80 کونډې پاتې شوې او یتیمانان. زما شاهد لیدلو حال په سترګو داسې حال و، داسې وحشت و. چېرته و هغه سیاحت؟ د نورستان ولایت و، د دوابه ولسوالي و، د شوک کلي و. زه په خپله حاضر وم، الله تعالی حفاظت سره ویستلو. نو د سیاحت دپاره امن اساسي یو علت او عمده علت ده. اوس هم هغه یتیمانان اوس هم شته چې بلوغ ته نه دی رسېدلی، څه د پاسه 300 یتیمانان پاتې شو. ټول کورونه 245 کورونه او ټول خاورې سره یې خاوره کړه. کم جرم و، کومه دنیا او کوم هیوادوالو چې دلته پراته وو دا پروژه چېرته ول؟ راځئ وګرځئ. اوس په دغه غزني کې یو بمباري شوی و، 400 په یو ځای شهیدان شو. مونږ ډېر لوړې جاورې ولیدې. دا ټول قربانیان زه دې بالا کې وم په 2014 او که 15 الله مو خطا نه کړي، دې بالا او هسکه مینه ننګرهار یو ناوی ده، ناوی راځي په یوه شپه ناوی د یو ورځ ناوی کور ته راسي، په هغه ځای باندې بمباري وشو، په هغه کور په څانګه کې زموږ شپه و. دغسې حالاتو کې به سیاحت څوک وکړي؟ غمونه، دردي، رنج. قدرمندو لله الحمد اوس اسلامي نظام راغله، نافذ شو. دا د دغه شهداو برکت. نو لہذا اسلامي نظام د سیاحت سره حساسیت نه لري. انسانیت نړیوالو ته سیاحت اسلام ورته وښودو. قرآن کریم کې جای په جای الله د سیاحت ذکر کوي، خو تا طریق او رهزن وځي زه سیاحت کوم، حرامه ده. د عبرت او د تدبر او د سوچ دپاره وځي، ثواب هم ده. اسلام اجازه ورکوي، امر بالمعروف ته. سیاحت دا معنا نه ده اجنبي او اجنبیات راځي بې حجابي کوي، بې پردګي کوي. د اروپا کلچر فرهنګ په افغانانو تطبیقوي، دا نه ترقي ده او نه سیاحت ده. لله الحمد اوس یو میاش وړاندې 1 ماه قبل ما از فریاب گرفته تا بدخشان رفتیم، رفیقا همینجا تشریف دارن. با 1 رنجر دال موتر داشتیم، با 1. خدا حاضر ناظر است. از فریاب گرفته تا فریاب تا بدخشان 3 نفر بودیم، در تمام ولایت ها گشتیم. نه خوف نه خطره سیاحت. از کشور خارج از کشور 4 نفر آمده بودن، دواخان می رفتن، در بدخشان دیدیم. خدا امن ده، همی امن است. دا د امن برکت ده.
واخان ته ځو. ملګري واخانو یو پامیر ته ورسېدل. دا د امن برکت دی. نو لہذا امن او اقتصاد دا مونږ ته دین خیرت. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تجارت، کاروبار، سیاحت دا ټول امن پورې تړلی دی، موقوف دی. نو لہذا هر څه به تدریجاً به وشي. نو قدرمندو اسلامي امارت یو کال کېږي چې کله کابل فتح شو. په دې کابل کې عروسي تالارونه تاسو پوښتنه وکړئ 155 تالارونه وو. د تالارونو مالکانو سره امر بالمعروف او خصوصا کابل کې بالخصوص و سرتاسر افغانستان د تمام ولایت‌ها از نزدیک مجلس را دایر کردیم. لله الحمد منکرات هم فعلا اکنون 0.0 و 155 گرفته فعلا 177 عروسی تالار وجود دارد. 177 هم ترقی شدن، هم در اقتصاد، هم امن، هم معروفات، هم ازاله منکرات. ما از برادرای رسانه‌ها خواهش میکنیم چرا همین مثبت را ما شما نشر نمی کنیم؟ همین دستاوری نیست؟ لہذا از خارج کشور کسای اشخاص ششتن در مابین خود یک نفر و 2 خانمها در پالویش شاندن روی لوچ. همین فرهنگ افغانستان است؟ این فرهنگ افغانستان نیست. این از اسلام از فرهنگ ها مخالفت است. لہذا سیاحت سره اسلامی امارت حساسیت نلري، رشد ورکوي. اطلاعات و نشریات په وزارت کې مستقل غالبا یو ریاست لري، خو هر چیز یک چارچوب و یک چوکاټ داره. د حجاب و د شریعت د اصول ما تحت باید وشي. هر ځای ته چې د پکتیکا نه واله تر نورستانه پورې زه ګرځېدلی یم په دې 2 میاشتو کې. د باندې نه او د داخل نه زموږ ځوانان زازاریوب کې، نورستان په پارون کې 55,000 جوانا د زازاریوب سیاحت رفتن در ضرب 3 روز. از 100,000 گرفته تا 150,000 در نورستان هستند. خود دا د امن خوشحالی ده، دا د امن برکت ده، دا د اسلامی نظام برکت ده.